أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. نوشتمه سپاره ده سورة الملک او د دې مبارک سورت 25 څلرویشتم 25 او 26 او 28 نمبر آیاتونه دي. په دې مبارکو آیاتو کې اولنی مضمون الله جل شانه په دې مبارکو آیاتو کې الله جل شانه موږ او تاسې د زندګۍ مقصد ته متوجه کوي چې زموږ او ستاسې د خلقت او د پیدایش مقصد څه دی. چونکې تر دې په مخکې آیت کې الله جل شانه د خپلو بندګانو څخه ګیله وکړله چې قلیلا ما تشکرون، چې ډېر کم بندگان شکر گزار عبادت گزار دي. اکثر بندگان دا نافرمانه، ناشکره، ناقدره د خپل رب جل شانه د وحدانیت او د هغه د عبادت څخه نافرمان دي. دلته الله جل شانه انسانانو ته ورپه زړه کوي چې پیدا کړي ما یاست. قل هو الذي ذرأکم فی الارض، الله جل شانه هغه ذات دی چې تاسې یې په مځکه کې نشر کړاست، تاسې یې په مځکه کې پیدا کړاست، تاسو ته یې د مځکې خلافت درکړي. ښه چیز دپاره یې راکوي. بل ځای کې الله جل شانه مقصد بیانوي: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ایا ستاسو دا فکر دی چې الله پاک موږ هسې عبث د ساتیري لپاره پیدا کړو؟ دا غلطه ده. الله جل شانه د عبث کار څخه ډیر عالی او لوړ دی. الله پاک داسې نه کوي. نو یا الله څه دپاره دی پیدا کړي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان او جن دا مې د خپل عبادت او معرفت لپاره پیدا کړي دي. او بل ځای کې الله جل شانه راته وایي: واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه. په مځکه کې الله جل شانه تاسې آباد کړاست د دې دپاره چې تاسې د الله جل شانه عبادت وکړئ. الله جل شانه په عبادت کې چې کوم ځای کې کوتاهي سوي پر هغه باندې استغفار او بخښه وغواړئ. نو دا زموږ او ستاسې د زندګۍ مقصد دی. الله پاک دلته راته په زړه کړله چې ما تاسې پیدا کړي یاست د څه دپاره؟ هغه دا دی چې عبادت او معرفت دی. او په کم ځای کې که د انسان څخه قصور وسي، کمی وسي، په هغه ځای کې بیا انسان باید د دې خپل عبادت او د دې ګناه د کولو په سبب باندې چې عبادت کې کمی سوې ده یا ګناه سوې ده، پر هغه باندې استغفار او بخښه وغواړي. و الیه تحشرون، دا علاج دی. کله چې انسان الله پاک د عبادت دپاره پیدا کړی دی، خو د انسان څه په عبادت کې کمزوري وسي، غفلت وسي. انسان الله پاک د معرفت دپاره پیدا کړی دی، خو انسان ګناهګار او فسادګر سي، نو بیا الله جل شانه و دنیا کې مخکې تر مرګ انسان ته د دې خپلې غلطي د صفا کولو، د دې غلطي د ازالې لپاره د مرګ یاد ورکړی دی. حدیث شریف کې راځي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اکثروا ذکر هاذم اللذات. نبی علیه السلام فرمایي تاسې هغه شی ډیر یاد کی کم شی چې خوندونه ختموي، چې هغه مرګ دی. اکثروا ذکر هاذم اللذات الموت. کم شی چې ستاسو خوندونه دا ختموي او تاسې د الله پاک او عبادت ته متوجه کوي، هغه مرګ دی. دا ډیر یاد کی. نو د دې آیت کریمه په آخر کې الله جل شانه اعلان کوي: و الیه تحشرون. هغه علاج را په زړه کوي چې دغه علاج دی، دا ډیر وکړي، نو هغه غفلت به مو ختم سي، مرګ. و الیه تحشرون، تاسې به الله پاک ته حشر کیږي. درېیمه خبره په دې ځای کې مهمه په دې مبارکو آیاتو کې دا ده: ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین.
کله چې به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې تاسې قیامت و مرګ در مرګه وروسته زندګي در یاده کړي، نو دوی به په جواب کې ورته وویل چې متى هذا الوعد، دا څه وخت دی دا قیامت، څه وخت تیاري وکړو، څه وخت راځي. دې ته په اصطلاح باندې د تفسیر ویل کیږي غفلت عن الوظیفه. د یو چا دپاره چې کوم شی وظیفه ده، اکثر ډیر خلک په دې باندې تباه او برباد سي چې خپلې وظیفې ته نه متوجه، په نورو کارو کې لاس وهي. مثلا دا ځای کې اوس تشریح کوو، الله جل شانه وایي تاسې به ما ته جمع کیږئ. نو چې کله بنده دا خبره واورېدله، د بنده کار دا دی چې بنده باید د دغه ورځې لپاره استعداد و تیاری وکړي، بنده باید ځان تیار کړي. خو بنده په ځای د دې باندې چې ځان تیار کړي، په بل کار مصروفه سو. کم کار؟ دا څه وخت دی. نو وخت خو ستا کار نه دی، د وخت سره ستا کم تړاو نسته، یا نن یا سبا یا 100 کاله پس یا 50 کاله پس، د وخت سره خو زما او ستا هېڅ تړاو نسته. زما او ستا ارتباط دا له تیاري سره دی. او بیا دوهمه خبره دا ده چې ډېر خلک دا وایي چې قیامت کله دی، چې تا کې زه چې قیامت را نږدې بیا تیاري ورته وکړم. د هر انسان قیامت د هغه مرګ دی. اذا مات الانسان فقد قامت قیامته. کله چې یو انسان مړ شو بس دغه قیامت رالی، په قبر کې به د هغه څخه پوښتنې کیږي او مرګ نه به بره راځي. خو باید انسان په دې تیاري مصروفه سي. خو دوی به دا کار کوي چې غفلت عن الوظیفه ده، چې دا کله دی او دا څه وخت دی. نو الله جل شانه جواب ورکوي و نبی علیه السلام ته امر کوي چې دې ته ووایي چې قل انما العلم عند الله. د قیامت علم د الله جل شانه سره دی. د قیامت علم د الله پاک پورې مختص دی، بل چاته نه دی معلوم. لہذا د علم معلومات د وخت معلومات نسم درکولی، البته دا درته ویلی سم چې قیامت راتلونکی دی تیاری ورته وکړي. د آیات کریمه په آخر کې الله پاک و نبی علیه السلام ته وایي چې دې ته ووایي چې انما انا نذیر مبین. زه فقط یو ویرونکی یم، تاسو ویروم په واضح او ښکاره خبره سره درته وایم، په ښکاره باندې. دا خبره هم ډېر اهمیت لري. اهمیت په دې لحاظ لري چې ډېر خلک د مقابل لوري چې څوک ورته نصیحت کوي، داعی وي، عالم دی، داعی دی، یو نیک انسان دی، ډېر خلک دا د دعوت منل، د دې په ځای باندې چې دعوت ومني د داعی څخه هغه مطالبې کوي کمې مطالبې چې د داعی سره اړه نه لري. لکه زموږ تاسو په زمانه کې دا مصیبت در ډېره حده سته. خلک د علماو څه غواړي، علماو څه وکړل، مدرسې څه وکړله، نه تر اوسه پورې ټانک جوړ کړي، نه تر اوسه پورې تیاره جوړه کړل، نه تر اوسه پورې کمپنۍ او کارخانه جوړه کړل. دا غلط سوال دی. غلط په دې لحاظ دی که عالم ما و تا ته ذمه د کارخانې اخیستې وي، ما و تا ته ذمه د ټانګو تیاري اخیستې وي په ابتدا کې، او اوس یې نه وي جوړ کړي، ملامت دی. او که هغه ما و تا ته خبره کړې د دین چې د دین رهنمایي دې زه کوم، د دین لاره زه درته ښیم، پر کومه لاره د دین چې ما درته وښول پر هغه که روان سوی، په آخرت کې به کامیابه یې. په هغه کې بالکل که عالم یې نه کوي باید پوښتنه ځینې وسي. دا مصیبت په هغه زمانه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم و. په قرآن شریف کې په سورة بني اسرائیل کې پر تفصیل دی چې د مشرکانو د مکې نبی علیه السلام ته وویله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. موږ تر هغو ایمان نه راوړو تر څو چې ته موږ ته د اوبو نهرونه روان نه کړې. په مکه مکرمه کې موږ ته نهرونه روان کړه. او تكون لك جنة من نخيل وعنب. مکه مکرمه د غرو په مابینځ کې یو دره وه، دلته ته باید باغونه جوړ کړې، د انګورو د خرما باغونه یي، د هغه په مابینځ کې نهرونه یي، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. بیا به موږ ته باندې ایمان نه وړو. او یکون لک بیت من زخرف، یا هغه وخت ایمان نه وړو چې ته دعوه کوې چې زه د الله جل شانه رسول یم، نو کومه دی ستا کور، کومه دی ستا قصر و ماڼۍ کومه ده، ته باید یو غټ قصر ولرې، هغه هم د سرو زرو جوړ وي،
چې موږ په دې پوه شو چې ته رښتیا د الله پاک رسول یې او الله جل شانه و تا ته قصر درکړی دی، نو موږ به ایمان نه وړو. نو او تسقط السماء كما زعمت علينا كثفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا باید ستا سره د ملایکو لشکرې در سره وي، مخ و شاته فوجونه د ملایکو وي چې هغه موږ ته ووایي چې تاسې ایمان نه وړئ. دا هغه مطالبې وي چې دا په نبي پورې اړه نه لري. یوه خو بنیادي وجه دا ده که چیرې نبي علیه السلام دا کارونه کوي نو بیا خو ایمان بالغیب نه سو، بیا خو ایمان بالمشاهده سوله. که د نبی علیه السلام سره لشکرې ورسره وي، هغه لشکرې پر خلکو باندې لښته پورته کړي، توپک پورته کړي چې خامخا ایمان نه وړه، نو بیا خو ایمان بالجبر سو، بیا خو اختیار نه سو پاته. نو چې اختیار نه سو پاته بیا خو امتحان نه وسو. دا مشکلات خلک جوړوي. ما وویل لکه نن سبا په ډېر زمانه کې ډېر خلک د عالم څخه هغه څه غواړي چې څوک داعي دعوت ورکړي دی هغه څه ځینې غواړي. یا زموږ خلک نن سبا دا غواړي فرض که ته ملا یې په یو ځای کې ستاسو دا غوښتنه کوي چې ته نو زما پر زوی باندې دم وکړه، زما پر لور باندې دم وکړه، زما پر سر باندې دم وکړه، او ستا هغه دم باید اثر وکړي. یو دم کول دي، دم کول خو بالکل صحیح دي، نبی علیه السلام کړي دي. یو دا دی چې دا دم خامخا باید اثر وکړي. اثر خو د ملا په لاس کې نه دی، اثر خو الله جل شانه پیدا کوي، چې وی غواړي چې نه وغواړي نه پیدا کوي. خو د الله پاک یفعل ما یشاء ويحكم ما یرید. نو خلک کله دا غلطه مطالبه وکړي نو بیا چې هغه مطالبه نه کوي پوره، نو بیا خلک د هغه دعوت د منلو څخه انکار کوي، دعوت نه منم. نو یو په هغو غلطو مطالبو کې دغه ده چې نبی علیه السلام ته به ودي ویل ویقولون متى هذا الوعد، ښه دا قیامت کله راځي او دا به نو څنګه راځي او دا به نو څه وخت راځي. الله جل شانه نبی علیه السلام ته ووایي چې دې ته ووایي انما العلم عند الله، ما ته فقط دومره ویل دي چې قیامت راځي، ما تاسې خبر کړاست. نور کله راځي دا علم د الله پاک سره دی. و انما انا نذیر مبین، زما کار نه دی بلکې تاسو ویرول د دې ورځې څخه، دا ویرول د دې ورځې څخه دا زما کار دی. نور د دې تاریخونه بیانول، تاریخونه زما اختیار نه دي. ها کیفیت به درته بیان کم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، کله چې دا قیامت راسي، قیامت دی باندې ناببره، نو د دې مخونه به تغیر سي، مخان به بد سي، مخان باندې به د غم آثار ښکاره سي. لکه بل ځای کې چې الله پاک فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. بعضې انسانان چې دا قیامت یې منلی وو، د دې قیامت لپاره تیاري کړې وه، د هغو مخان به برېږي. او وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره. بعضې مخان هغه خلک چې دا قیامت یې نو منلی او د دې قیامت څخه انکار کړی وو، هغه خلک چې کوم چې د هغو مخان به خړ پړ وي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، مخ بیا تک تور وي، غمګین وي، هغه غم بیا پیدا نه کوي. نور قیامت څنګه څه وخت راځي؟ ناببره راځي. د قیامت وخت الله پاک نه ښیي، خو کیفیت الله پاک بیان کړی دی. الحاقة ما الحاقة، په یو ځای کې الله پاک تعبیر ځینې کړی دی په حقه ورځ، دا یقیني ده. په بل ځای کې الله پاک القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دا زړه ټکوونکې ورځ ده، په انسانانو کې دننه زړونه ټکوي، دومره خطرناکه ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. قیامت ته وبېرېږي، د قیامت زلزله، د قیامت د راتګ او د هغه کیفیت ډېر سخت دی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. مور به په غش کې بچی دا وغورځي، او حامله به چې په نس کې حمل وي هغه به خپل حمل ضایع کړي. وترى الناس سکارا، پر انسانانو باندې به یو د دیوانګي او د لیونتوب حالت وي. وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. انسانان به لیوني نه وي بلکې د الله جل شانه عذاب به سخت وي. هغه عذاب په نتیجه کې به انسانان ورخ. الله جل شانه په دې آیتو کې، مبارک آیتو کې، انسانانو ته دا ورپام کوي چې دا ورځ ډېره خطرناکه ده. د دې ورځې هغه راتګ د هغه کیفیت ورته بیانوي، وخت یې نه بیانوي، ځکه دا ایمان بالغیب دی. مؤمن وایي کوم ته الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. مؤمن خو وایي هغه چاته چې پر قول د الله پاک باندې اعتماد وکړي. موږ جنت نه دی لیدلی، اعتماد مو دی. جهنم نه دی لیدلی، اعتماد مو دی. حشر نه دی لیدلی، اعتماد مو دی.
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خبره باندې پر قول باندې اعتماد وکړي ایمان نه وړي چې په سترګو یې وویني بیا خو فرعون هم ایمان نه وړي فرعون چې کله په اوبو کې غرق کوي او اسرائیل علیه السلام ورته راغلی روح اخلي نو فرعون هم ورخطا سو په هغه وخت کې کنې مخکې به یې ویل چې انا ربکم الاعلی زه رب یم په دا وخت کې به فرعون نارې کړلې چې لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین رب زه نه یم رب هغه ذات دی چې بنو اسرائیل هم ایمان پر راوړ دي او زه هم هغه ذات ته تسلیم یم لیکن هغه ایمان قبول لدي الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله پاک وایي وس ایمان نه وړې وس ایمان نه دی معتبر نو لهذا د دې مبارک صورت خلاصه څلور خبرې شولې خپل مقصد د زندگی ته متوجه کېدل مقصد د زندگی عبادت دی اعمال دي او کچیري انسان ته غفلت رالی په خپل مقصد کې نو د هغه دپاره علاج هغه د قیامت او د مرګ په یادول دي دعا او درېیمه خبره الله پاک دا وکړه چې کوم شی ستاسو سره مهم وي ستاسو د وظیفې سره تړاو لري د هغه پوښتنه کوئ د هغه شي پوښتنه مه کوئ چې په هغه کې ستاسو لکه زموږ په زمانه کې بعضې خلک ما مخکې هم وویل په دې مصیبتو اخته دي بعضې خلک راسي علماو ته موږ ته راځي پوښتنې دپاره پوښتنې ته راسي پوښتنه کوم مولوي صاحب محترمه کله چې د ابراهیم د اسماعیل علیه السلام پر ځای باندې ابراهیم علیه السلام پسه حلال کړي د هغه پسه غوښت چا وخوړی داسې پوښتنه ده نو د پسه غوښت ته څه کوې هغه باندې ستا کم چې پوښتنه ځینې وکړې چې ستا د مسجد ته داخلېدلو دعا زده ده د مسجد څخه چې راوځې دعا دې زده ده بیت الخلا ته چې ننوځې دعا دې زده ده چې راوځې دعا د هغه دعا دې زده ده چې پرېوځې کومه دعا د هغه دې زده ده چې راکښېنې هغه دعا دې زده ده دا ټول هغه مهم شیان دي چې په زندګۍ کې ما او ته هر ګړی ورسره لاس و ګرېوان یو هغه چې ورته ووایي هغه یې نه زده امام احمد ابن حنبل صاحب ته رحمه الله ته یو کس رالی د زهار یو مسله یې وپوښتله امام احمد ابن حنبل صاحب رحمه الله د زهار په باره کې ورته وویله ول ستا د مسجد دعا زده ده ول یا ول د مسجد څخه د راوتلو دعا دې زده ده ول یا ول نو چې دا دې نه دي زده هغه دې نه دي زده او ته د زهار پوښتنه کوې په زهار سره ستا کم تعلق دی اذهب فتعلم هذا ولاړ شه دا دعا زده کړه نو لهذا کم شی چې مهم دی هغه باید زده کو په غیر مهم باندې اخته نه سو درې او څلورم مهم درس دا راته وکول سو چې د هر شا څخه باید هغه شی وغواړو چې کم څوک په کم فن کې ماهر دي د ډاکټر څخه علاج وغواړه د عالم څخه دینی مسله وغواړه د انجینر څخه نقشه وغواړه د هر چا هغه شی وغواړه خلط د وظایفو باید موږ ونه کړو یو څوک راته وایي چې دا کار مه کوه دا وکړه په دې کې ګناه ده په دې کې ثواب دی زه ورته وایم که ته دومره پوهېدلی تا به ټانک جوړ کړی وای که ته دومره پوهېدلی تا به پلانکی جوړ کړی وای که ته دومره هوښیار وای تا به اوس بنګله درلودلی قصر به یې درلودلی نبي علیه السلام او امت ته باید دین راوړي هغو دا پوښتنې ځینې کولې مشرکانو د مکې چې ستا قصر کومه دی ستا باغ کومه دی زه خو د باغ داویدار نه یم زه د قصر داویدار نه یم زه د تجارتو د پیسو داویدار نه یم زه چې داویدار یم هغه د دین خبرې د دین د خبرې پوښتنه زما څه وکړي حتی یو حدیث شریف کې راځي مشهور حدیث شریف دی هغه ته ویل کېږي د تعبیر النخلې مسله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کور راوتی حضرات صحابه کرام اخته دي باغ درختې د خورما پیوندوي نبی علیه السلام ورته وایي چې دا څه کوي ول پیوند کوو ول تېر کال مو نه وکوي پیوند ول ومو کوي ول بیا ولې کوي ول یا رسول الله دا خو هر کال غواړي ول نه غواړي هر کال یو کال یې وکړي بس کافي دي نو صحابه کرامو کې اطاعت و مننه وه هغو بس نه ویل چې نه یې منم ویې منله خو چې کله د خورما وخت رالی خورما نسته باغونه خالي ولاړ دي نبي علیه السلام پوښتنه وکړله چې خورما ولې نسته ول یا رسول الله پیوند چې نه وکړي نه کېږي نبی علیه السلام هلته اعلان وکړي ول انتم اعلم بامور دنیاکم د دنیا په امورو باندې تاسو در ما ښه پوهېږئ که د دین مسله و فالیه ما ته یې راجع کوئ او که د دنیا مسله و تاسو په پوهېږئ نو خلط د وظایفو باید ونه کړو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د دین د پرپره صحیح زده کولو او په هغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین